انفلمیشن کې زیات بارز حجرات چې موږ تاسو وګورو د اکیوټ انفلمیټري حجرات وینو کې صحیح میاشتې به ممکن په بر کې نیولې وي لیکن حجرات به سره کم وي د اکیوټ انفلمیشن چې یوزولي په نیوټروفیلونه وګورو د رګونو چاپیره دغه رګونو چاپیره به ډېر زیات راغلي په انفلمیشن کې به رول برخه اخیستې وي صحیح ده نو یوزولي موږ تاسو ویلی شو دا چې کوم ریجکشن ده اکیوټ ریجکشن ده صحیح ښه په هر صورت نو اکیوټ rejection ماذا تويلي وشي usually the cell mediated reaction يا type 4 hypersensitivity reaction كويس طبعا دي صورة نسي ده خبر في هذا يا ده usually سوق نسي صحيح شاف بهار صورة زيني وقت إمكان اللي تقولي بدأ أول rejection كهم humoral يا هم antibody يعني برخة واخلي خو ديوي البته ده غير كم ده chance غير كم يبدأ وقتي د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسو وګورو نو صحیح به شي وګورو انټرستیشن ته د ترانسپلانټډ ټیشو ډیر زیات لیمفوسایټونه راغلي یوزولي ټي لیمفوسایټ صحیح ده او ځینې پلازما حجرات به وګورو مونوسایټونه به پکې وګورو او پولیمورفو نیوټروفیلز دا موږ ته چیرې راپورته کوي اکیوټ انفلمیشن صحیح ښه او د وینې رګونه چې مثلا په دغه ساحه کې دي د یوې چاپیره یا خپله د وینې رګونه به وګورو چې نیکروس یې کړی ده وار تر بلې پورې موږ تاسې پوهېږو چې انساج ورستېږي له منځه ځي او دریم ډول ریجکشن چې د ټرانسپلانټډ ټیشو ډاکټر صاحبانو هغه کرونیک ریجکشن ده کرونیک ریجکشن بیا چې ته وایي چې ممکن کلونه په بر کې ونیسي تر څو له میاشتو څخه نیولې تر کلو پورې په بر کې ونیسي چې آهسته 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 او هغه اخیستل شوی غړی ریجکټ سي اجنبي ثابت سي بالاخره سره منځه ولاړ شي صحیح موږ تاسې پوهېږو چې په دغه ډول ریجکشن کې هم څه رول لري ایمونولاجیک البته دواړه ایمیورل او سیلولر او یا هم کېدای شي اسکیمیا پکې رول ولري ډاکټر صاحبان اسکیمیا مثلا دغه نوی اناستوموس شوی رګ چې دلته اناستوموس شوی ده موږ تاسې پوهېږو چې دغه خپله د اناستوموس په ساحه کې سټینوس واخیستي او بالاخره دې خواته لږ وینه ورځي لږ دونه وینه راځي چې دغه نه بسي نو په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې دا ټول پښتورګي له چی سره مخ شو له اسکیمیا سره او موږ تاسې پوهېږو د سیل انجري د ټولو غټ میکانیزم چې هغه شی اسکیمیا او په نتیجه کې به موږ تاسې پوهېږو چې دغه پښتورګي بیخي له منځه ولاړ شي ختم بسي نیکروس بولت صحیح صحیح د موږ مطلب سیل انجري د چا ته واقع کېږي هغه څه ریجکشن د موږ تاسې معافیت په واسطه باندې حمله ده صحیح ده سیلولر انجري او یا هم د اسکیمیا له وجې یا هم کېدای چې ډاکټر صاحبانو وروسته په دا نوي اخیستل شوي رګ کې دلته شی جوړ شي اتیروسکلیروسیس دا نوی ساحه کې ځکه چې دلته هم سیل انجري واقع شوې وه او سیل انجري عموما د اتیروسکلیروسیس د رامنځته کېدلو دپاره غوره لاره یا غوره چانس ده خو په هغه صورت کې چې ډسلیپیډیمیا وجود ولري یعنې دا د ډونر بخشش دی د ریسیپینټ دا څوک چې اخلي د غړی د ده په د وینې هایپرلیپیډیمیا باید وجود یا کولېسټرول زیات وي یا خصوصا ټرایګلیسیراید خصوصا کولېسټرول پکې ډېر د پام وړ وي نو په یو صورت کې امکان لري د دې نوی اتیروسکلیروسیس جوړ شي او بالاخره دغه پښتورګي له چی سره مخ شي له اسکیمیا سره او معافیت خو همدغه یا سیلولر ورباندې حمله کوي یا ایمیورل آهسته آهسته ځکه آهسته آهسته ډاکټر صاحبانو دلته ډېر وخت پکار ده چې اول اثر مثلا دې پر ضد باندې ټي لیمفوسایټ سنسټایز یا بي لیمفوسپلازما چې جوړ شي بیا بالاخره هغه انټي او په عین وخت کې موږ تاسې پوهېږو دا ځکه کلونه په بر کې دا ایمیونو سپریسیو دواګانې اخلي او د کلونو په وخت یا د وخت په تېرېدلو سره هغه ګریجولي کموي دوز د هغه کموي معافیت یې آهسته آهسته بېرته راقوي کېږي څومره چې د هغه معافیت راقوي کېږي همدومره ریجکشن تیزېږي په نتیجه کې هغه غړی بیخي اجنبي ثابت شي بالاخره نیکروس ختم شي صحیح په دغه وخت کې به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې وګورو چې دغه نوی اخیستل شوی پښتورګی چې ده هغه پر چی شي انټایمل فایبروسیس یو کې به همدارنګه انټرسټیشنل فایبروسیس ټیبیولر اټراپي یعنې ټیبیولونه چې دي هغه به اټراپي کوي وخت تر بلې او بالاخره به دا ټول پښتورګی په سایز کې راکمیږي شرنکیج به پیدا کوي او حتی په الټراساونډ سره موږ تاسې لیدلی شو چې دا نور بې وظیفې ده دا صحیح دنده نشي ترسره کولی صحیح دا نوی اخیستل شوی خو په داسې حال کې چې په دغه ساحه کې که چېرته موږ تاسې مثلا دوی ته جي اف آر ورته وکړو څه معنا ګلومیرول فلټریشن ریټ نو هغه به سره کم شوی وي هغه کې به تغییر لیدل کېږي یعنې دلته به ګلومیرول نیفرایټس پکې لیدل کېږي معلومه خبره ده چې انفلمیشن په دغه پښتورګي کې روان ده او یو خبر په یاد لرئ موږ خو
لیونیان نه چې یو سړي پښتورګی جوړ د مور بل پښتورګی ورکوي یوزول دغه دواړه پښتورګي نشته صحیح نو دغه ته که چېرته موږ تاسې معاینات وکړو نو RFTs renal function test په دې کې به وګورو چې کرټینین ورځ تر بلې زیاتېږي او ناروغ او بلډ نایتروجن یوریا زیاتېږي ورځ تر بلې ناروغ بهبود ته نه بلکې خراب حالت ته روان ده آهسته آهسته د بدن کې اوډیما زیاتېږي بیرته هغسې حالتونه پکې لیدل کېږي لکه هغه مخکې چې مثلا اکیوټ رینل فیلر په وخت کې وو صحیح نو موږ تاسې پوهېږو چې ولا دغه کوم غړی چې ده اخیستی ده دغه صحیح نه ده پیوند شوی او که چېرته مثلا پیوند صحیح شوی وي تاسې پوهېږئ د 3 ورځو په ترڅ کې به ناروغ بلکل داسې سي لکه هغه بیخي چې مریض نه و ډېره ښه نتیجه ورکوي تقریبا موږ داسې ډېر کسان لرو چې شخصا ما استولي دي په انډیا ته له دې ځای څخه اوس هم راځي ما ته تقریبا 2 کاله یې وتل ماشاءالله بیخي جوړ روغ دي هېڅ مشکل نه لري لیکن هو امینو سپریسه دواګانې راته بس اخلي صحیح ده چې هغه قطع سي ورباندې دی به څه کېږي ډاکټر صاحبانو دغه یو کته یو 2 سلایډ وایم چې موږ تاسو خپل موضوع د ځان ورسو تر HIV پورې به ځان رسو د خیر نن صحیح دی څلورم فصل اساسي موخه یا هم د موږ تاسو تاکید هم پر څه شي باندې وو تر څو موږ تاسو په دغه کې ایمینو پاتولوژي وپېژنو یعنی په معافیت پورې مربوط ناروغیانې وپېژنو د ترانسپلانت نه کې مخته راغی صحیح دا یو نوې موضوع ده او تر موږ تاسو یې څه مشره هم ده په دغه وخت کې دا مثلا د یو لپاره ډېره ښه موضوع ده چې هغه غواړي جراګان یا غواړي سوپر سپیشلیټي وکړي د هغوی لپاره خو یو معلومات د هر چا لپاره ډېر د هر یو ډاکټر لپاره دغه اندازه معلومات ډېر مهم وو صحیح ده که نه دلته ډېرې زیاتې خبرې پسته نو اساسي درس وروسته یعنی ډیزیز آف ایمیونټي عجیبه نه ده معافیت خپله چیش ته وایي مقاومت ته وایي د بدن او بعضې وخت معافیت خپله د ناروغیو سبب کېږي صحیح دفاع د بدن دفاع صحیح او دا دفاع خپله بعضې وخت د هېواد د بربادي سبب کېږي لکه موږ داسې نه داسې ده که نه ده خپلمنځي جنګونو کار دا و چې دغه جنګونه چې خارجیانو سره سوی اوس په موږ تاسې امپراتوران د زمانې وایي خو اوس موږ په خپل منځ کې سره اخته یو ټوله دنیا راڅه پاته ده د پنجاب د زور هم نه وي دغسې ده که نه ده او موږ تاسې معافیت تیار دی موږ تاسې داخلي جنګونه دي صحیح دی البته د ټولو نه دی په دغه په واقع چې معافیت ناروغۍ چې کله رامنځته کېږي دغسې به کیسه پرې جوړ کړه که د افغانستان حکومت صحیح موږ پوهېږو چې ډاکټر صاحبانو مخکې له دې چې په دې موضوع باندې خبرې وکړم یو څو اصطلاحات سره ځان بلد کړئ ایمیونټي او ریزسټنس دواړه مترادف الفاظ دي چې معنا یې یوه ده یو د بل سننم دي سننم څه معنا یعنی مقاومت او معافیت دواړه یو معنا لري دا خبره په یاد لرئ صحیح ده خو ځینې وخت دغه د انسان مقاومت او معافیت هم د ځینې انساجو د تخریب سبب کېږي دا خبره په یاد لرئ چېرته چې جنګ کېږي د جنګ په میدان کې ځینې وخت بېګناه خلک یا ملکي کسان هم وژل کېږي همداسې ده که نه ده بل موږ پوهېږو چې هایپر سنسیټیویټي او الرجي یو د بل مترادف الفاظ دي هایپر سنسیټیویټي څه معنا فرد معافیت زیاتوالی یو دم حساست صحیح دا دواړه یوه معنا لري او دا هم د اکثره ناروغیو د منځته راتګ څه معنا چې د انسان د مرګ سبب کېدای شي په ځینې وختونو کې دا به د خیر وروسته ووایي د هایپر سنسیټیویټي پر دوه ډوله ده یو جنرالایز ده یو لوکلایز صحیح نو موږ تاسې به ډاکټر صاحبانو په دغه فصل کې معافیت پورې مربوط ناروغیانې لکه ما چې ډاکټر صاحب جناته مخکې ویل پر څو کې وایو پر څلورو ګروپونو کې به وایو صحیح اول به هغه ناروغیانې وایو چې په هغو کې معافیت ښکته وي چې معافیت ښکته وي نو معلومه خبر د یو هېواد مثلا پوځي سیستم کمزوری وي د هر هېواد سترګې نه یې ورته پټه زه به حمله پرې کوم همداسې ده که یا موږ تاسې د بدن معافیت چې کمزوری وي د مختلفو ناروغیو ښکار کېږو دې ته موږ څه وایو ایمیونو ډیفیشنسي ډیزیز د معافیت کمزوره کوونکي ناروغیانې صحیح یا د معافیت د کمزوري په وخت کې ناروغیانې بل موږ پوهېږو هایپر سنسیټیویټي مثلا دلته ډېر زیات ناروغیانې راځي صحیح چې ایډز هم د هغوی له خاندانه څخه ده صحیح ده چې په هغو کې معافیت کمزوری شوی وي البته ایکوایرډ ده دا بیا وروسته وایي دغه ایمیونو ډیفیشنسي ډیسارډر چې دي پر دوه ډوله دي یو چې دی پرایمري ده بل سیکنډري کې دغه ایډز راځي دا کسبي ده ښه بل موږ پوهېږو هایپر سنسیټیویټي ریاکشن هایپر سنسیټیویټي څه معنا چې معافیت پکې ډېر لوړ وي
دا خپله ګوره د معافیت کښتوالی هم ستونزه جوړوي لوړوالی هم ستونزه جوړوي په هغه صورت کې چې سړی الرجي ولري حساسیت ولري نو دا هم بعضې وخت ده چې سبب کېږي د ډیزیز څه معنی د مرګ سبب کېږي ما تاسو ته مثال درکړی و ما ول په یو کور ته غل راغلی د هغه پولیسو ته زنګ وایي چې راسه دا غل ونیسئ او دی راځي په دا کور بمبار کوي غل خو یې مړ کړو بېچاره خو کور یې ورسره تر ځمکه وایستلم داسې ده که یا موږ تاسې معافیت هم دغسې کار کوي راسره بعضې وخت دې پر ځای چې انټیجن له منځه یوسي موږ هم ورسره ختموي داسې حال یې جوړ کړی وي همداسې ده دې ته څه وایي هایپر سنسټیویټي ریاکشن سي دا بیا پر څلور ډوله ده ټایپ 1 2 3 and 4 دا به د خیره وایو سي بل موږ پوهېږو چې دریم ډول سره کوم ده اوټو امین ډیزیز دلته بیا بله خبره ده موږ داسې پولیس لرو خو داسې پولیس لرو چې هغه دښمن او خپل نه پېژني صحیح هم په خپلو ټکان کوي هم په بلو ټکان کوي نو د دغه موجودیت څه ګټه کوي نه بعضې وخت مثلا نه خپل پېژني نه چې خپل پولیس له پوستې راځي په هغو باندې هم ټکان کوي په بېګناه هم کوي هغه خو دښمنان هم ورسره ولي نو دا څه معنا شوه نه بعضې وخت دغسې موږ تاسې معافیت هم نشي کولی چې خپل انساج له خپل هغه سره یې سکان کښلي مثلا خپلو حجراتو سره لاس و ګرېوان وي نه ورته ورځ یو ځای انفلمیشن شروع وي سبا ته بل ځای شروع وي ښه مثال یې مثلا لکه اوټو امین ډیزیز لکه ریماټاید ارترایټس د بندونو ناروغیان نه تر ټولو ښه مثال یا هم مثلا اوټو امین تایرویډایټس یا هم بل تر ټولو ښه مثال بعضې وخت ډایبټس ملیټس د دغو په نتیجه کې رامنځته کېږي صحیح شکر ښه بل څلورم ډول داسې ناروغیان دي چې موږ تاسې په شک کې یو چې کېدای شي دلته د معافیت لاس پکښې وي پاسیبل صحیح لکه مثلا ښه مثال یې امایلایډوسیس امایلایډوسیس به تاسو ته زه ووایم د خیره د فصل په پای کې امایلایډوسیس د ځینې پروټیني بقایاو تجمع د په ځینې غړو کې متجانس کتلې جوړوي چې ډېر زیات امکان لري چې په دې کې غټ لاس د څه شي وي معافیت امکان نه بلکې پکښې وي لاس یې ځکه انفلمیشنونه د معافیت په نتیجه کې رامنځته کېږي او د انفلمیشن په پای کې موږ پوهېږو امایلایډوسیس اکثره وخت رامنځته کېږي صحیح دغه اخري سلاید دی ډاکټر صاحبانو اول به موږ تاسې د خیره په کومه ناروغانو بحث کوو امینو ډیفیشنسي صحیح امینو ډیفیشنسي څه معنی چې معافیت پکې کمزوری سوی وي صحیح ده کله چې زموږ تاسې معافیت په دې ونه توانېږي چې له خپل بدن څخه دفاع وکړي دې ته څه وایي امینو ډیفیشنسي ورته وایي دې حالت ته او کله چې زموږ تاسې معافیت کمزوری سو نو تکراري انتانات به واقع کېږي ځینې موقع پرست انتانات به حمله کوي او زموږ تاسې به په مختلفو ناروغیانو اخته کوي امینو ډیفیشنسي ناروغیانې به په دوه ګروپه کې موږ تاسې وایو یو داسې دي پرایمري امینو ډیفیشنسي ناروغیانې دي ډاکټر صاحبانو پرایمري دا معنی چې په پیدایشي ډول سره موږ تاسې مثلا داسې پیدا یو چې مثلا زه داسې پیدا یم د ما سپیل کرویات کار نه کوي ما لیمفوسایټ صحیح کار نه کوي د ما لیمفوسایټ صحیح انټي باډیانې نه جوړوي د ما لیمفوسایټ مثلا سیلولر امیونټي سی ډي پورې صحیح نه دي د ما د مثلا نیوټروفیل د پیګوسایټوسس وړتیا نه لري یا پیګوسایټوسس هم کولی شي خو کیلینګ وړتیا نه لري مایکرو دا ټول چې دي په پرایمري کې راځي پیدایشي ډول سره چې څوک د معافیت په ستونزو باندې اخته وي یوژولي په چا کې دا ډېر لیدل کېږي ماشومانو کې نه صحیح او سیکنډري بیا چې شته وایي هغه چې په کسبي ډول سره موږ تاسې داسې ناروغیو ښکار کېږو بعضې وخت چې زموږ تاسې دغه جوړ معافیت را خرابوي افغانستان یې وخت کې ډېر ښه کورس درلودل صحیح ډېر ښه د ظاهرشاه بابا په وخت کې ډېر ښه د ځان دفاع یې کولی سوی وه هره خوا یې پوره وه خو لکه په اکوایر ډول سره د موږ تاسې دغه معافیت وطن را خراب سو نه مثلا هر شی له لاسه ورکړل اوس موږ تاسې د توانایي نه لرو چې بېرته خپل معافیت جوړ که د افغانستان مثلا قواوې جوړ شي خو افغانستان جوړ شو همداسې ده که یا زموږ تاسې معافیت هم همدغسې تیار جوړ معافیت وي خو د ځینې ناروغیو په واسطه باندې هغه معافیت له منځه یوسي او بالاخره زموږ تاسې د یو کوچني میکروب زور نه لرو د سرطانو زور نه لرو ګورې دا موږ تاسې معافیت یوازې میکروبو په ضد باندې کار نه کوي د سرطانو پر ضد باندې ډېره ټینګه مبارزه کوي دا زموږ تاسې معافیت د سرطاني او غیر سرطاني ناروغیو په مقابل کې موږ تاسې د بدن دفاع کوي صحیح چې مثلا یو خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو دا تقریبا په 1952 کال کې صحیح ده د بروټن یو عالم و یو په واسطه باندې یو لیست جوړ شو څو ناروغیانې ورې اضافه شوې او هغه ټول داسې ناروغیانې وې چې په یوه کې معافیت د انسان کمزوری و صحیح
کوچنی لیست جوړ شو له یو را په دې خوا څخه هر کال نوې ناروغۍ پیژندل کېږي دې لیست ته ور اضافه کېږي دا اوس یو ډېر اوږد لیست جوړ شوی زه تاسو ته یو فلاش کې راوړم صحیح ده او چې له هغې جملې څخه یوه ناروغي د ایډز په نامه باندې یا هم acquired immunodeficiency syndrome په 1981 کال کې دې لیست ته ور اضافه شوه صحیح ده او دا چې یوه وژونکې خطرناکه او ورځ تر بلې وصیه کېدونکې ناروغي ده ویروسي صحیح ایډز یا هم د ایچ آی وي انفیکشن له وجې سره رامنځته کېږي نو په دې اساس به زه تاسو ته په دې باندې د خیره دوه لیکچه راخم څو په دوه لیکچره کې به موږ ټوټل د دې پیتوجینیسیس وایو صحیح خطرناکه ناروغي ده او ورځ تر بلې وصیه کېدونکې او تقریبا اوس دغه یو پانډمیک ستونزه ده تنها انډمیک نه ده په ځینې ساحو کې نه اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا دا خپره شوې ده صحیح او په دې باندې به د خیر دغه یو لیست تاسو د خیر له ځانه سره ووایه صحیح ده پرایمري ناروغیانې او سیکنډري ناروغیانې ټولې پکې لیست شوي دي چې له هغې جملې څخه به ځینې زه تاسو ته وایم دغه یې مثلا ناروغیانو نومونه دي او په مقابل کې هغه ډیفیکټ ده ستونزه ستې په څه کې ده سر مو خلاص شو او انشاءالله راتلونکی درس به زموږ تاسې acquired immunodeficiency syndrome چې ډاکټر صاحب جناب دې کې ډېر انټرست ده